سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز 24 ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. پنجشنبه ده د 1440 هجري لمریز کال د مرغومي 4مه او د 2025 زیږدیز کال د ډسمبر 25مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. د افغانستان او زیمبابوې 19 کلنو ملي لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه د شدید باران له امله بې پایلې شوه. افغان ځوانانو د 9.2 اورونو په لوبولو سره 8 منډې ترسره کړې او یو لوبغاړی یې سوځېدلی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی حضرت الله ځاځی د بنګلادیش د کرکټ غوره لیګ راتلونکي پړاو سیالیو لپاره د سلهټ ټایټنز لوبډلې له لوري واخیستل شو. د بنګلادیش کرکټ غوره لیګ سبا جمعه په سلهټ کې پیلېږي چې په لومړۍ لوبه کې به یې سلهټ ټایټنز او راجشاهي وایررز لوبډلې مخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ کورني کرکټ پرمختګ څانګې له لوري په ننګرهار کې د سپین غر، آمو او بند امیر زونونو له ځوانانو لوبغاړو څخه د فزیکي تکړښت ازموینه واخیستل شوه. په دې ازموینه کې له یادو زونونو څخه 200 لوبغاړو ګډون کړی و چې بریالي لوبغاړي به یې د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته غوره شي. او د سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې د مویتای ملي فدراسیون د لوري د مرکز او ولایتونو 10 لوبڅارانو او روزونکو ته د مویتای په برخه کې د ظرفیت لوړولو ښوونیز سیمینار پای ته ورسید. په دې سیمینار کې د روزنې په نویو قوانینو، تخنیکونو، تکتیکونو او د تمریناتو په منظمو اصولو او په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله په امان.